ورکوته دا زما لورګانې دي نغسې شوي دي الله توبه دا توبه نغسې حل شوی دی ورو واخه به وګورئ یوه بجه به وي نو خسې الله باندې تېر خیر خو دا هر څه د الله نه کېږي بس صبر حوصله استقامت دا بچې ته د ډوډۍ موډۍ ورکړه اړه دې به نه کوي ډوبېږئ دې به نه شي بیا زلزله ده دا بچې ته د ډوډۍ موډۍ ورکړه خیر دا هر څه د الله له طرفه دي خالي حوصله دا ترې دي اوس دا نور بچیو خیال ساته صحیح ده ورور مې هلته ډوب دی ورور خیر ده موږ به هر څه وکړو ورور مې ډوب دی ورور غاړې دانې ورو پټې پرتې دي دا ایستلو نه دی هغه ځای کې نورونه امور پراته دي زخمیان دي که تیاره راغله هغه هم پکې لږ جیب کوي وایي وایي الله السلام علیکم ورحمت الله د غازی آباد سویل دره کې یو دلته ورونو اوس هم دلته شهیدان شته دي که افغانستان کې خصوصا دلته څوک نږدې خلک موسسات نور خیریه ادارې که په هر ترتیب کېږي دولت نه ډېره مننه الله دې خیر و برکت ورکړي دلته مسؤلین شته دي او موږ یې تیاره کې راوستلو ساحه ډېره لرې ده خو دلته بدبختانه شهیدان هم ځای په ځای پراته دي څه خاور لاندې دي هغلته هغه ځای کې ماشومان دي هغه واړه واړه ماشومان هغه ځای کې هغلته پراته دي داسې کورونه دي چې اوسه پورې خاور لاندې خل دي شهیدان ښخ شوي نه دي کفن و دفن هېڅ هم نشته زخمیان دي ډله ډله وړي خو که چېرته هغې طرف نه څوک راشي او داسې تکړه تکړه خل راشي تر څو پورې د زخمیان شهیدان وباسي خاورو نه دی دفن کې ځکه انسانان دي خامخا هغه ځای کې واړه واړه ماشومان دي تقریبا فکر وکړه د شپې نه تر اوسه پورې پراته دي حتی هغه صفایي نه ده شوې اوس دلته موږ چې محدود کسان راغلي وو نو شو کولی بیخي هغه موږ نه هغه حواس موږ د لاسه ورکړ نو چارواکو نه همدارنګه خیریه بنیادونو نه نور اداراتو نه چې هر څوک دلته باید راشي مرسته وکړي موږ خالي دی لپاره کفنونه راوړي خو څوک شته نه چې غسل و کفن و دا شیان وکړي نو هغه څومره چې میډیا کې د هغه نه خبره ډېره سره پسې اخواته ده داسې کورونه چې 18 نفر هغه خورکې هلته چغې وهي دا فقط یو 3 کورونه دي خورکې چغې وهي مور او ورونه مې ټول خاور لاندې دي هغه راته راوباسئ نو ډېره مشکله ده الله دې رحم وکړي الله تعالی دې اسانه کړي ډېره سخته ده هر سړی دې فکر وکړي او تحمل نه وي